نن په خوست ولایت کې د دغو 5 مهمو پروژو د ټولیز لګښت شاوخوا 370 میلیونه افغانۍ کېږي چې په بشپړېدو سره به یې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې له 7,000 څخه تر 15,000 کورنیو مشترکینو ته د برېښنا رسونې زمینه برابره شي. لومړی پروژه د خوست مرکز متون سیمې د برېښنا رسونې پروژه ده چې 6 پایه ترانسفارمرونه 1,620 کیلو وولټ امپیر ظرفیت لري او شاوخوا د 20 میلیونو افغانیو لګښت ورباندې راځي. دوهمه پروژه د خوست مرکز اړوند منګلکوټ سیمې د برېښنا رسونې پروژه ده چې یو ترانسفارمر 400 کیلو وولټ امپیر ظرفیت او شاوخوا 4 میلیونه افغانیو لګښت ورباندې راځي. دریمه پروژه د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د دقیو د برېښنا رسونې پروژه ده چې 10 ترانسفارمرونه لري 2,510 کیلو وولټ امپیر ظرفیت لري او شاوخوا 48 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي. څلورمه پروژه د ځنیخېلو اړوند د برېښنا رسونې پروژه ده چې 14 ترانسفارمرونه لري 4,310 کیلو وولټ امپیر ظرفیت لري او شاوخوا 81 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي. پنځمه پروژه د صبریو ولسوالۍ د برېښنا رسونې نیمګړې پروژه ده چې 10 ترانسفارمرونه لري 3,015 کیلو وولټ امپیر ظرفیت لري او شاوخوا 215 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې د دغو پروژو اړین تجهیزات او مواد به د افغانکارت شرکت له لوري برابر او انتقال شي او د پروژو عملي تطبیق نصب او ساختماني چارې به د قراردادي شرکت له لوري د منظور شویو تخنیکي مشخصاتو او معیارونو مطابق ترسره شي. د دغو پروژو په تطبیق سره به د خوست برېښنا د ویش شبکې ظرفیت او کوښښ پراخ شي او زرګونو نویو مشترکینو ته به د برېښنا رسونې زمینه برابره شي. نن ورځ زموږ لپاره د خوښۍ او ویاړ ورځ ده. موږ په خوست ولایت کې د برېښنا رسونې د 5 مهمو پروژو د پرانیستي شاهدان یو. د دغه پروژو له بشپړېدو سره به د خوست په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا د 7,000 تر 15,000 مشترکین شته چې استوګنیز سوداګریز او دولتي ساحې پکې شاملې وي. د برېښنا له اسانتیاوو برخمن شي. دا پروژې به د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. د نورو پانګونو د سیمه ییزو کاروباریانو لپاره زمینه برابره کړي. د توزیعي شبکو ظرفیت به لوړ کړي او د اقتصادي او صنعتي ودې ملاتړ به وکړي. درنو حاضرینو، په 1405 کې لکه مخکې چې ما وویله تقریبا 15 میلیارد افغانۍ موږ په نظر کې نیولي دي چې په ټول افغانستان کې به دا مصرفېږي. په عین وخت کې موږ د خصوصي پانګونې د جذب او د کورنۍ انرژۍ د سرچینو اوبو لمریز باد ګاز د برو سکرو او نورو سرچینو څخه د برېښنا تولید د زیاتوالي جدي تمرکز لرو څو په وارداتي برېښنا انتقا راکمه کړو. ملي شبکه به ثبات او افغانستان په تدریجي ډول د انرژۍ پر ځان بساینې لور ته ولاړ شي. زموږ اوږدمهاله موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو په پیاوړې ملي شبکې له لارې افغانستان انرژي پر ځان بساینې ته ورسوو چې هېواد د پراخو طبیعي زیرمو او کانونو څخه د صنعت پانګونې کارموندنې او اقتصادي ودې لپاره اغېزمنه ګټه واخلو او په راتلونکي کې د اضافي برېښنا د صادراتو له لارې د سیمې د انرژۍ په سوداګرۍ کې مهم رول ولوبوو. ځکه برېښنا یوازې رڼا نه ده بلکې د صنعت اقتصادي پانګونې او د افغانستان د سوکالۍ بنسټ دی. د ژوند دپاره د ولس دپاره ډېر اړینه ده. څومره چې وښیې لکه څنګه چې برېښنا انرژي نیام نوم په یخه ده، همداسې وایي انرژي د انسانانو دپاره د ولس دپاره د وطن دپاره ځکه انرژي دو چې برق نیم ژوند ده. ډېره خوښي څرګندوو. موږ ولته خلک غریب دي، د غریب خلک ډېره خوښي څرګندوي چې هغه د ګیس د پیسو خوستلو نه خلاص شي. دغه د هغه ارزون ده، مثال د مصارف ارزون دي او مسد مړی په پخوله شي. موږ خلک ډېر په سلو کې 100% وي ته خوښ دي. یقینا چې نن ورځ د خوست ولایت د خوست خلکو او قومونو لپاره
چې د خوست خلک مجاهد خلک دي د دې دپاره د برېښنا شرکت چې کومې ولسوالۍ ته د هغه پروژې غځوي یقینا چې دا د افتخار د خوشحالۍ خبره ده خو په څنګ کې دا خبره باید هم یاده کړم چې هغه منطقې چې د برق یا د برېښنا نه بې برخې پاتې دي هغه دپاره د خوست ولایت او د برېښنا شرکت رئیس باید د دپاره کار وکړي تر څو هغه خلک چې د دې نعمت نه محروم دي دوی برخمن شي ښه خبره دا ده چې د اسلامي امارت په هر پروژه کې باید توازن بیلانس وساتل شي